صاحب د سوات یو لوی ولی تیر شوی په لار روانو مریدان ورسره نیمه شپه وه یو هندو یې ولید هندو لګیا دی رام 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 ستوائی گرو کیے سات نام رام رام ستوائی گرو دا د هندوانو وظیفه ده عزیزانو ما د هندوانو په مندر کې ډېر وخت تیر کړی ما د سیکانو په ګوردواره کې ډېر وخت تیر کړی ما د انګریزانو په ګلجه کې ډېر وخت تیر کړی د انګریز په ګلجه کې تقریر به مې واورېده بیا به ورسره کېناستم چای به م څښلې او سره باسونه به م کول تاسو خیال اوس ما کافر نه کوي چې ګلجې ته تللی نه ځکه تاسو سره خو نور څه نشته خیال م راغی جي د هندوانو مندر ته بم ځې سبا به پته تنقید څنګه کوې د سیکانو ګوردوارې ته بم ځې او د انګریزانو ګلجې ته بم ځې سبا به پته تنقید څنګه کوې انګریز پادری اورځي ماته وې ماته ویل په تاسو مسلمانانو کې دا شیخ سادي څنګه سړی و ما وی جی ډېر لوی سړی و د قرآن او حدیث نه خو خلاف نه دی کړي مالنا ویل ستاسو د مسلمانانو په حدیث کې راغلی دي چې درې څیزونه دي چې هغې کې تاخیر مه کوئ د مونځ چې وخت راشي او کونډې ته چې میړه میلاو شي فوراً دې ورسره نکاح تړي او شیخ سادی ویلی دی چې برای راست برو اگر چې دور باشد زن بیوا مکن اگر چې حور باشد کونډه ښځه مه کوه که د هورې غوندې ښایسته مي پیغمبر وی فوراً دې کونډه نکاح تړي او شیخ سادی وی کونډه مه کوه نو دا د حدیث نه خلاف نه دی کړي ستاسو شیخ سادی ما ورته وی چې پادری صاحب ته په دې شعر پوه نه یې زمونږ د فارسی او د عربي قانون دا دی چې د شعر شجه ماتیږي هلته به د قانون لحاظ نه ساتلی کېږي دا شعر داسې دی چې برای راست برو اگر چې دور باشد زن را بیوا مکن اگر چې حور باشد د دیرې مخې ته الف دی خو د الف د ضرورت شعري دپاره غورځېدلی دی ځکه چې بیا د شعر شجه پې ماتیږي اصل کې زن را بیوا مکن نو معنی دا شوه چې په سمه لار ځه که ډېره لرې ویم خو زن را بیوا مکن ښځه مه کونډوه اگر که د هورې غوندې ښایسته مي چې ته وله میړه مړ کې چې زه ورسره نکاح وتړم بس پادری داسې اک بک ویل داسې جواب دې راکړو چې زه خو ډېر هندوستان کې ګرځېدلی ما ته دا جواب چا نه دی راکړی مالدا مې درته حقیقت وي وی ښه یو بل سوال در باندې بل اتوار له بیا کوم مال ټیک ده بل اتوار له بیا ورغم دا زه په چراټ کې وم ما ته وی چې زمونږ عیسی علیه السلام تاسو مسلمانانو وایي چې الله ځان ته بللی دی او په اسمانونو کې اوسیږي او ستاسو پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځمکې لاندې پروت دی نو رتبه د عیسی اوچته ده چې خدای ځان ته بللی دی او که رتبه ستاسو د پیغمبر اوچته ده چې ځمکې لاندې اوسیږي ما ورته ویل پادري صاحب د دې جواب نن نه 400 کاله مخکې شاه ولی الله صاحب کړی چا دا ویلی چې عیسی اسمان ته تلو باندې د رسول الله نه بهتر دی ویل بړبوکی د اوبو د پاسه ګرځي او ملغلره د اوبو په بیخ کې پرتی نو رتبه د ملغلرې اوچته ده که د بړبوکی اوچته تاسو خیال بل سوال کوي بس دا دې پورې ورته یم چې ستاسو لږ وسط دماغ کې پیدا کړي وسط مولانا تانوی رحمت الله علیه تقریر کړی دی چې چرته سپی الته د رحمت ملایکی نزي یو سړی ولا راغی سپی ورسره دی وی جی
دا حدیث رښتیا دی چې چرته سپی ملایکی هلته نه ځي؟ ویل حدیث خو رښتیا دی. ویل ما دا سپی ساتلی د ورځې م را سره یو د شپې ځان سره کټ کې وده کوم. ویل ولې؟ وی اسرائیل علیه السلام باډو نږدې نه راځي او به زه به ټول عمر ژوندی یم، ځکه چې چرته سپی هلته ملایکي نه ځي، نو ما سره چې سپی اسرائیل به نږدې نه راځي، به زه به ټول عمر ژوندی یم. اوس مولانا تنویر رحمت الله علیه خو حکیم الامت دی کنه. الله د ځمکې سر به د علماء دیوبند غوندې علما هم پیدا کړي. علما خو ډېر دي. دا نن څه چې تاسو په دنیا کې ګورئ، قسم په خدای دې زه په ټول عرب ملکونو کې ګرځېدلی، په ټول عرب ملکونو کې د دیوبند علما ما کتلی دي چې د مصر او د افریقې او د مکې او د مدینې علما به ورته داسې ولاړو او دیوبندی به ورته تقریر کولو. یو ځل مولانا یوسف بن نوری دی الله تعالی غریق رحمت په دې باسو د مکې د علماو سره چې مذهب حنفي چې دا په ټولو مذهبونو اوچت دی، داسې ورته لګیاو چې یوه ګنټه تقریر ورته وکړو، ما د اهل مکه او د علماو تلفظ وانه اورېدو. تاسو خیال ده؟ اوس خبرې دام دي چې هلکه دا دیوبندیان چې دي وابیان دي او دغه څه ورته وایي زیارتونه نه مني او پیران نه مني او پلانین. هلکه چې زه په خپله مولا یم په ایمان یې بل مولا به منم که نه؟ چې زه مولا نه وی نو د دې علماو په دعوت به زه راتلی سله، هم ځان نه مخکې مې د دوی مقام منلی دی نو هله ورته رالم که نه. ټیک شو دي؟ علماء دیوبند په خپله پیران دي. واورئ واورئ او په کلاو غوږونو واورئ. دیوبندی عقیده درته ووایم، مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه ته د شیعو یو ډله راله، ویل مونږ سنیان کېږو خو که بېګاله مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیده. هغه ورته ووایي چې په خوب کې لیدل خو اسانه خبره ده، بېګاله به وګورئ، که په ویښه مې درته وښوده نو بیا؟ هغه وایي چې په ویښه په دې مخونه یې والا لاس راښ که ورته ګورئ. په دنیا کې په ویښه د دیوبند علماو رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت خلقو ته کړی. ته پوه شي په خبره؟ باب فضائل القرآن کې وګورئ، ترمذی او مشکات شریف کې دا علماء عقیده او ایمان دی. صحابه په یو قبر خیمه والا ورته پته نه وه چې دلته قبر دی، چې شپې سملاسته د قبر لاندې نه د تبارک الذی آواز راتلو، تبارک الذی بیده الملک، حتی تر هغې پورې چې تبارک الذی ختمه کړه. سار لدا صحابه راغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې صاحب بیگا خدا سی چلو دلته قبر او لاندې تبارک الذی ویل. سردار کونین ورته وفرمایل چې دغه تبارک الذی سره دنیا کې د دوستانه وا نو په قبر کې ما یار ور سره دی ځکه وایي. تاسو خیال عزیزان، شاه عبدالعزیز فتاوی عزیزیه کی لیکلی دی نن 400 کاله مخکې چې ابوبکر صدیق چې وفات کېده نو حضرت علی راوغوښته وصیت یې ورته کول، چې وصیت یې ورته کولو چې زه مړ شم نو زما د خښېدو اجازت به د روضې مبارکې نه غواړئ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې بے وفات شو روضے ته اجازت ته مونږ روان شو
نو زه دا ډلې نه مخکې ومه، نو د روضې دروازې لرې شوې او دننه نه آواز راغی چې دا محبوب خپل محبوب ته ډېر زر راوړئ. تاسو خیال نه راځي؟ نو عزیزانو عرض مې دا و چې ما لوی لوی اکابر او بزرگان د زمانې لیدلي دي، لوی لوی. ما مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ لیدلے دے، ما مولانا عبدالمعبود رحمت اللہ علیہ لیدلے دے چې چاته به په ژوند د قبرونو کشف کېده، قبر ته به ودرېده او هغه به ولیده لاندې چې په دې مړي سال دی. د یو سړي تپوس مې ترې وکړو د لاهوري صاحب نه، مالداغه په قبر کې سال دی چې وہ پکوڑے کی طرح قبر میں تل رہا ہے. تاسو خیال دا د بل سړي تپوس میں تیو کو مالداغه سال دی چې ان کی حالت اچھی ہے، خدا جانے ان کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی. مولانا عبدالمعبود تموی معلومات هم د یو قبر کشفو کا وی ولې دا د قبر معاملات ته نه منیسه. مالا د ابراهیم علیہ السلام په سنت عمل کوما چې رب ارنی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي. ستا ایمان نه دی چې زمړي ژوندي کوم؟ و زما ایمان دی خو چې زما مخ کې وکړي نو چې زما دړه. قال فخذ اربعه من الطير او دا لوی واقعه ده. نو ما چې زی له ګورم لاس نه ونیوم د شپې 10 بجې وې او دیرې ته راوستم. چې دیرې ته راوستم داسې سترګې پټې کړې، بیا ما ته وایي چې بچیا داس چل دی چې دې دیره کې داسې مړی نشته چې ته وګورې او دې خوشحال شي. دا ټول په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته غوسېږي لګیا. که مې درته وښوده نو ټول عمر به روټۍ خوند درنه کړي. تې وتښتېدم، په یو سا کور ته رالم. سار چې بیا ورلم ما ته ولې مال نه ګورم، بس توبه مې ول راځه درته خیر. مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه د دیوبند علماء دا اتفاق و چې په ایشیا کې دی وخت کې د افغانی صاحب عمر علم د چا نشته. په ایشیا کې تاسو خیال راغی. هغه په لاہور کې حضرت لاہوری ته وایي چې تا په یو تقریر کې ویلي دي جو لاہوریو میں تمہاری قبریں آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں. ستاسو قبرونه د اور تنورونه دي. جت ترالو بیا راته په مخلاص والو ویل بھی دیکھو چې مې وکړه څومره بني آدم چې څوک خرو، څوک سپیو، څوک پیشوګانو، څوک میلوګانو، څوک ګیدړانو، بني آدم پکې نه ښکارېده. دیکھو وګوره رحمان بابا وایي که ظاهر مې د سړو دي زه سکړما، که ظاهر مې د سړو دي زه سکړما، په معنا کې د چارپایو په حساب یم. مونږ معنوي چارپای وګوره سپی څه ته وایي؟ په ډېرو څیزونو کې د سپي خصلت مونږ نه اوچت دی. د سپي کار څه دی چې د لارې په غاړه ناست دي، که موټر تېرېږي ورپسې به منډه کړي، که سایکل تېر شي غپ، که ټانګه تېره شي غپ، که لاره تېره شي غپ. ووایي په ایمان مونږ چې په بازار کې په دکانونو په حجرو کې نه څوک داسې نه دله دی پلانه څه خنزیر دی اپلک واسه دوس دی خیانته ملائکه دا نور ټول خراب دي.
वाई पे ईमान दा जमूंग आदत तय करने दे पजुमात के नास की पजुमात के सुन्नतम कड़ी और फर्श पाती और यो बल तवग नजदे की दबल पर वह शोरो कई कना अजीजानु दो इल्म दी यो कुरान दे यो हदीस दे कुरान वही जलीदा और हदीस वही खफीदा हकीकत की दुआना द खुदा कलाम दे लेकिन यो वही पर यो रंग के रागले दा बला वही चिदा आप बल रंग के रागले शपक जरा शपक सवा शपक शपेतायातू न द कुरान दी और तकरीबन दियार लसनीम लक हदीस दी बिया आइम्मा मुहद्दिसीनो हदीस के बिया छानबीन करे दे इमाम बुखारी ती यो किस्म करे दे इमाम मुस्लिम ती बल किस्म करे दे इमाम तिरमिजी ती बल किस्म करे इमाम मालिक ती बल किस्म करे दे नु बुनियादी उलूम ची दी अगा दा दो दी ची यो कुरान दे और बल हदीस दे बाकी आइम्मा मुज्तहिदीनो चिकम मेहनत और ख्वारी करे दा नुदागी मंबा मरकज चे दे उमदगा कुरान और हदीस से तेना इस्तिंबाताती कड़ी थी इमाम अबू हनीफा उस ददी सलोरो वारो आइम्मा इख्तिलाफ पे उसूल की निश्त इख्तिलाफ फुरूई इख्तिलाफ थे चागे था तो दिन के सदुमरा द कुफर और द इस्लाम दारो मदार पे न दे मजहबुना सलोर वाला हक और उलमा वही कि तकलीद दा वाजिब दे कुरान न साबितई चे फसअलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून कतासु न पोई गए मुतासु दा उलमाओं दा तपोसु कहे मुददी वजना बुनियादी उलूम ची दिया कुरान और हदीस ते अजीजानो दा आखिरत द निजात दारो मदार चे दे आगा हम पे हदीस थे और पे कुरान दे दुनिया के फलाह और बहबूद चे दे आगा हम दारो मदार दागे पे कुरान और पे हदीस बांधे मूंगा दुनिया के अल्लाह दिल पैदा करियो चिस्तासु कार बचई स्तासु कार बा द मखलूक राबता पैदा कवली द अल्लाह जल्ल जलालुहु सरा स्ताकार बचई माता गोरे और उसको पोए गई पर खबरों तो गुजारा खबर कवई मामा मुजहवैन कि इसमें हासिल नकड़ पर शेख पर मुलाय इसमें हासिल नकड़ पर शेख पर मुलाय की पसलदी में वार दे हर चीशी पर मैं खाना पाम को द मंसूर गुंदी पदार नश रहमाना डेरे दादा इश्क खबरे मकड़ना दाना दजमुंग शेखिदा दजमुंग मिलाते हो खबर बनने उस रात चावी स्तासुदे पलसो के जोड़ शे जम पके रागले कसमुन मावर कीड़ी खुलासा दावा च द पलोसे अगौब रोटे खुसके चाउबम मानव इसके लिए ब्याती उमदा से लाड़ उस रात चाहे जमुन के लिए खाल कोई च दम पे किशपक जरा रुपया दस्ती न हम ये शपक जरा रुपया च माल तासुरान के नसोक बेरा के बेनजीर सर हमें मुराना दा
چراله سره کې د وزیرانو سره هم ورانه ده. په دې شل کاله کې به څوک دا ثابته نه کړي چې بجلیګر مولا چا د وزیر په دفتر کې لیدلی. ثابته به کوي وایي تاسو پالیسیوال هوټل په دې دغه کې اوړئ راوړئ سیکریټریټ کې یې بهر ځای کې زما د ژوند ریکارډ دی چې زما چا سره نه لګي زه نږدې نه یم ورغلی. ریکارډ دی. اوس پردي کورونه وران شوي دي پکې مړي شوي دي. یو پکې د ملا زوی مړ دی د هغې جوړه ده او بجلیګر ملا پکې 6,000 روپۍ تون نالت دی په هغه خوله چې دا خبره یې کړې تون نالت دی د هغه په هغه ومه تېړی. زما په زندګۍ کې که ما د مړي سقاط اغستی ما د ختمونو پیسې اغستی ما په جوړه کې د چا روټۍ خوړلي د چا چای مې څکلي د مړي خیرات او څلوېښتي کال مې خوړلی ما به د ټول پاکستان غول خوړلي. زه چې په ښه بد پوه شوی ستا د دې پلوسی خلق ما سره په بجلیګر کې زه امام وم 26 روپۍ مې تنخواه وه. په دارالعلوم سرحد کې مدرس هم 15 روپۍ مې تنخواه وه. باچهي مې پې کوله. د 67 نه تر ننه پورې 3 تجارته کوم. له 7000 روپۍ میاشت ګټم توکړی برید ګرځم چې چاته مې خوښه وي له 70 ورته وشغوم. پروا نه لرم. پروا خو به د چا نه لري چې یا ته چای وڅښي یا ته روټۍ وخوري یا ته نغدې والې که خبره ده که نه چې داسې الطمع یسیر الاسد ذبابا تمه د زمري نه مچ جوړ کړي. د زمري نه تمه ډېر ظالم شی دی چې داسې چاته نه کوې د بادشاه پروا مه لره سرې سترګې ګرځه. هغه ورځ یو خط راغی زمونږ په دې ملیانو کې یو د مذهبي امور مشیر دی د مرکز مذهبی امور مشیر هغه ویلیو چې کون کہتا ہے کہ عورت کی سربراہی اچھی نہیں ہے کون کہتا ہے. اس دار چا علاج آسانی د ملا علاج لګل کون کہتا چرته چاوله زما کیسټ اورولې چې هغه ویلي دي چې پاکستان د پیغمبر خیرو والی دی. واورئ او په کلاو غوږونه تاسو خو هر ډولکي ته ګډېږئ هر ډولکي ته په دې علاقه نن چې دا د مذهبي امور وزیر دی په مرکز کې او په دې علاقه تاسو خلیل مومند پاس کړی دی ورشه د هغه د زامنو حال وګوره چې د حج په پالیسي کې کروڑونه روپۍ پیدا تاسو لراغه چې یو کس خوراکي چې حج ته مولېږم مور مړی پلار مړی خیال مړه مونږ د ماشکیر نه بیا خان او نواب ته خو زمونږ ټینګېده ډېر ګران کار. غریب سړی که د مړي دوا له راشي که نه او کینې دعا به وکړو نو د غریب په دعا مړي بخلی کېږي کېږي که نه کېږي او د نوابانو په دعا پلانیه دوا به وکړو هلکه دا دې څوک خدای دې کور روان کا سم خو په مخ لاس را او تاسو مزاج وہی میرا مزاج لڑکپن سے خدا خبر میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ زمین مزاج غلامانہ مزاج غلامانہ ذہنیت پہ زمین مزاج خان راغ دمڑی خان راغ خان
मुलाम मंडी की, मियाँ साहब मंडी की, आमियान मंडी की को बलू खान दवा था किए न सोटा दी जमा मोर मड़ावा दल तब बाबर साहब गवर्नर दुआ तरागे चिकट तरोरा से तो पासे दम लाश में वाला को दुआ उषा मरगर और आते हुए चियरता खाड़ो से लिफ्ट वरन मालमा दर तदा खोदा चिदा चूंकि जमा द बचपन मर गए हो आगा ताल्लुक मद्दे नजर दुआ तरा गए द बिजलीगर मुला पदर की द गवर्नर और द वजारत यो टेढ़ी पैसा कदरम टेढ़ी पैसा ब्याप कुर्बानी के बाद आगा चाना चिचा स्ताद मरी खबर करने ले दे पार पशकाल के स्ता मरी लहद विस्ते दे पार पशकाल के स्ता मरे खख करे स्ता उजरा के खल को तौबर कई स्ता उजरा चनका वही कुर्बानी गद अगा खल को ना दाद मुंबई और नावियानो ना कुर्बानी गई शेराशी डोले डोले लग अकल कई दा तस्वर कई ची मुंग यो आजाद कौमी मुंग आजाद कौमी मुंग तो इस पर वादे चाना दा पकार तासुवाई पैमान तरुण पदे मल्के द रोटी कपड़े मकान वादा शेवा रोटी कपड़ा मकान चाला वर्कड़ वरिकड़ ब्या बला उरस पदे मल्के हमारा अजम गुर्बत का खातिमा मुंग बगरीबी खत्म हो तलोसा टोल नवाबान शोई हाँ कौमा का सिस्पेरे देखो गोरे दबी हुई जबान सरा दाद खुदाई दावादा कि जब गुर्बत खत्म कर गुर्बत खत्मोल कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर हुवर रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन रज़्ज़ाक़ सोख दे ता पखीटा के रिज़्क़ असबाब चा जोड़ करे तो च द मोरा पैदाश पदी सीनों के द रिज़्क़ असबाब दर चा जोड़ करे द लोवाली नबात लारे द रिज़्क़ गठलो दर चा बराबर करे नो तासु खुदाए परे खैरे नो अल्लाह तासु परे ही कुरान के राजी फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्ल शै सोच माहिर की जद हर किस्म नियामत दरवाजे पे और प्राणिज़म हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू दामा च सवर कड़ी च दीप के खौर न नऊजी इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के मेरा खजा खप गडाश खा न बैठे चलो कम अखजना हम बख्ततन नागहान रऊनी सम फैजा हम मुबलिसून ब्यादू हरियाण च खुदा दा चुओ तरह बांधूश नागहान वाला और मेघ मात नंद अहले दुनिया होता बजियात दुनिया गुरूर न दे पकार रहमान बाबा वो डेरे मां तिकड़े मारे द कबर जनो चिद कबरा बैनली दल ही चाहता बादशाहान दिवाड़ा खाक द बयाबान शू नजर उकड़ा सिकंदर पसीदारात नजीदान अर्ज में दाओ च पाकिस्तान नन उगोरा आरा उरस दा इंसानान कीमे की आरा उरस चरता द लारो एक्सीडेंट चरता द फ्लाइंग कोच एक्सीडेंट चरता द रेलगाड़ी एक्सीडेंट चरता द बमुनु द धमाको एक्सीडेंट
کیمې او تیکې او سپتالونه او غوښې بیا زهریلت سیزونه دي بمونه زخمونه بیا په کلونو نه جوړي نن زمون په کوارټ روډ باندې غړم داسې غړم شو چې ملک یې وخوځو چې ګورو صاحب امبولنس دی او پولیس دی او فایر برګیډ دی چې زم ورپسې لاړ دننه هېڅ پته ونه لګېده پته به سبا لګي چې څه پکې وي تاسو خیال راغی نو عرض مې دا چې دا قوم د پیغمبر خیرو والی دا قوم د قوم که خاوره زکته نو که مړم نو راشئ په قبر مې متیازې وکړي ما ته بعضې وخت کې کلي کې خلک وایي چې ته مړي ژوندي مالمه مې لمبوئ خلقه ممې خښوئ خلقه ممې لمبوئ خلقه ممې خښوئ خلقه ما په ډیران سپوته وغورځوئ خلقه ممې لمبوئ خلقه چې نه مې ولمبوئ نه کپن را واغوندوئ او نه مې خښ کړي په ډیران مې سپوته وغورځوئ سپو په خدای قسم هغه ځمکه به م لعنت وایي را باندې چې زه ورشم هغه ملایکې به م لعنت وایي را باندې چې ما نه تپوس کولو ته راشي نو مالمه مې لمبوئ خلقه ما مې خښوئ خلقه ما په ډیران سپوته وغورځوئ خلقه ما مې لمبوئ خلقه او زما مړي لا به څوک نه راضي کوي دا خلک که زما مړي لا راشي ما خدای بخي دا رښتیا وایي تاسو د هغه قرآن وایي چې دا دنې جلسه ده چې کم مړي له تلي یې کم مړي له نو تاسو څه وایي مهرباني کوئ ناوخته ده زر خبره خلاصوئ تاسو څه وایئ چې مړي ته لاړ شئ نه ټول دا ټکې ووایي خدایه ټول په یو اواز ووایي اوس دا خدای وی بخې چې تاسو وایي دا لږ بیا ووایي او دې ځای ته سوچ وکړي چې دا د دې ځای نه لاندې دا اواز راووتو که د دې ځای اواز تاسو بیا ووایي دا د دې ځای اواز و که د دې ځای اواز نو چې د دې ځای اواز و د دې ځای نه و نو دی خدای ستا په وینا نه بخي ځکه چې دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے کومه خبره چې د زړه نه نه وي هغه اثر نه کوي ټیک شو نو زباني جمع خرچ ښه تاسو خو د مړو جنازې هم کوئ دا علما خبره نه ده تاسو خبره ده د هر شي تعریف غرض موضوع وي د هر شي تاسو څومره جنازې چې په ژوند کې کړي دي د جنازې غرض پیژنئ چې جنازې غرض څه وایي په ایمان چې موږ جنازې سره روان یو خپله درانه او د بل سپکه او څنګه دی غویه دی چې اغوستی او میخه دی پای ډېر کوي که لږ کوي او نور څنګه چل دی او زوی دی چېرته دی او پلانی چېرته دی دا کیسې کوئ چې روان یې پکې بیا چې جنازه وشي او بیا سره کېنئ بیا مجلسونه جوړ شي مونږ یو طرف ته کېنو شروع وکړو تاسو بل طرف ته کېنئ ټیک شو تاسو ووایئ په ایمان او بیا یې په ایمان ووایئ که زمونږ دا ایمان وی چې دا سړی داسې ملایکو گرفتار کړو چې زمونږ رسۍ ورته نه کېږي داسې جیل ته لاړو لاندې چې زمونږ رسۍ ورته نه کېږي
दस अदालत की बेपेशी कीगी चे जमूंग रसई वर्तन कीगी द दुनिया ताना चे खलक उनिसी तानेदार त जमूंग रसई कीगी कन कीगी। हाँ जी, मजिस्ट्रेट त जमूंग रसई कीगी कन कीगी, डिप्टी कमिश्नर त जमूंग रसई कीगी कन कीगी। हाँ जी, ब्याद आगे इंटारोगेशन चिकीगी नो इंटारोगेशन टीम त जमूंग रसई कीगी चाल का वहाय मल गुजारा और सरका रसई कीगी कन कीगी। दगा इंटारोगेशन टीम तस्ता रसई कीगी चे कम तो खबर की पद मुकर्रर शी दगा जेल तस्ता रसई कीगी। हाँ, कस्तादा ईमान वे चे द दुनिया ताने सड़े बोतले दे टोल कले दे पसर रागस्ते टोल कले चाला पुलिस सड़े बोतलो आला ने पीशीदा आला मोरे मंडे वही रूने मंडे वही पलवाने मंडे वही ची पुलिस कस्टडी वागस्ता ड्राइवर जरी मांडे वागस्तो आला चिरी न वही खुदा चिरी न वही दस वाई कन वही खुदा चिरी न वही ठीक शो कदा द वहलु ईमान पर खबर की स्तास हुए मुतासो ब खबर बांधे बली खबर तो उसगार हुए कदा फिक्र बदर सरवे उस पलचे दिवाखली अल्तदी कीग दी खद संभाल का ब्यादर न लीग दी पलचे दिवाखली अल्तदी कीग दी खद संभाल का ब्यादर न लीग दी दरता बराशी द कहरा रीग दी तकिया दे खुदाए शाप गुरिस्तान के।